چین تازه یو ویډیو خپره کړه چې پکې لسګونه جیدوه روبوټونه له وسلو سره منډې وهي، هدف نیسي، داسې کوي او مرمۍ بدلوي. د انسان په کچه سرعت او دقت لري. خو اصلي خبره دا ده چې دا ویډیو په بشپړه توګه جعلي ده. ټوله د AI په مرسته جوړه شوې. واضح وګورئ چې د روبوټونو شاجورونه په هوا کې څرخیږي او د روبوټ په لاس د چین بیرغ په یوه صحنه کې ښکاري او بیا ناڅاپه په بله صحنه کې ورکیږي. او که لږ نور هم ځیر شئ د روبوټونو په مخ رڼا ثابته نه ده او د فریمونو ترمنځ بدلیږي را بدلیږي. پلټونکي دا ویډیو تر اصلي اپلوډ پورې تعقیب کړه او معلومه یې کړه چې اول ځل دا ویډیو د AI د نښې سره اپلوډ شوې وه، خو نامعلوم کس په ساده ډول د AI نښه لرې کړې او بیا یې د رښتوني ویډیو په توګه خپره کړې. رښتیا دا ده چې د چین یوبیټیک واکر اس 2 انسان ته ورته روبوټونه د چین او ویتنام په پوله کې ځای پر ځای شوي، خو د سرتیرو په توګه نه. هغوی اسناد ګوري، د مسافرو پوښتنو ته ځواب ورکوي او 40 ساعته د ګزمې مرسته کوي لکه د هوایي ډګر د کارکوونکي په شان. دا هم اسانه کار نه دی، خو دا روبوټونه دا کار ډېر په اسانۍ سرته رسولی شي. ویرونکې خبره د روبوټونو نه ده، اصلي خطر دا دی که یوه ویډیو د AI په مرسته جوړه شي کولی شي میلیونونه انسانان وغولوي. مخکې له دې چې حقیقت راورسیږي موږ لا د مخه دا خطر په جګړو کې وینو، لکه د طالبانو او پنجابي پوځ ترمنځ نښتې چیرته چې غولونکي AI ویډیوګانې ژر خپرېږي او خلک په دواړو خواو کې غولوي. We will have a special aid package for Afghanistan's redevelopment. د ساینس او ټکنالوژي د نورو ویډیوګانو کتلو لپاره ما فالو کړئ.